یو بله خبره زموږ ستاسو معاشره کې مشهوره ده د دې شپې په اړه باندې چې په دغه شپه باندې الله پاک جل جلاله د بندګانو تقدیر سپاري، هغه مقررو فرشتو ته سپاري. یا بعض عوامو دا خبره مشهوره کړې ده چې کم سړی په دې کال په دورانیه کې مړي د هغه پاڼه رالویږي یا فلان کیږي یا فلان کیږي. دا د تقدیر په اړه خبره ده. دا خبره قسم مضبوطه خو نه ده، په روایاتو کې قوي نه ده، البته بې اصله هم نه ده. دا خبره لږ احتمال لري، ځکه بعض روایتو داسې راخیسته ده. علامه ابن کثیر رحم الله او روح المانی صاحب د روح المانی دا دواړو یو روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنه په حواله نقل کړی دي، که څه هم د دې سند نه دی نقل کړی. هغه دا وایي چې په دې شپه باندې الله پاک جل جلاله د بندګانو تقدیر د یوه کال دا مقررو فرشتو ته حواله کوي. مطلب هغه فرشتې چې هغه د رزق دي هغوی ته دا ور حواله کوي چې د دې بنده دومره رزق ولیکه. هغه د ملک الموت چې د مرګ مقرره فرشته ده، د روح اخیستلو مقرره فرشته ده، هغه ته دا حواله کوي، فلان ته دا حواله کوي. د نکاح والا ته یا د ازدواج والا زندگی جوړول یا د نکاح کول یا کوزده کول دا ټول سره حواله کوي. داسې یو روایت سته، خو زه دا وایم دا خبره کوم که څه هم دا روایت مضبوطه نه دی، قوي نه دی، لیکن دا خبره واري بې اصله هم نه دی. لهذا که موږ په دې شپه کې خپل رب ته دا خواست وکړو ای الله که واقعا هم دا موږ خبر نه یو، ای الله که واقعا هم دا شپه د دي چې د بندګانو تقدیر ته فرشتو ته حواله کوي، او دا دی چې تقدیر حدیث هم دا دی چې تقدیر کې هیڅ شی بدلون نشي راوستلی الا الدعا، لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء او تقدیر کې هیڅ شی په تبدیلی و بدلون نشي راوستلی، یوازې دعا راولي. نو په دې شپه باندې خدای ته خواست وکړه ای الله که دا واقعا هم زما د یوه کال د تقدیر شپه ده هغه حواله کېږي، خدایه که زما رزق پکې کم دی ستا د غیب د خزانو څخه یې رازیات کړې، که زه پکې بېروزګار یم ای الله روزګار مې راته مهیا کړې، ای الله که چیرې زه پکې اوس هم بې واده و بې نکاح یم، خدایه د فتنو دور دی، په دغه کال کې دننه ماته د حلال منکوحې بندوبست وکړه د خپل ژوند دپاره، ای الله زما ته دا کال داسې ژوندون را نصیب کړي چې ستا د رضا مطابق وي، او زه په داسې حالت کې د دنیا څخه ولاړ سم چې خدای چې ته راسره راضي یې. دغه خواست الله ته وکړي، الله خو مهربان دی، الله پاک جل جلاله مهربان دی. لهذا کومه خبره چې د تقدیر په حواله ستا مشهوره ده، خو دا رقم نه ده چې بالکل قوي روایاتو نیولې ده، دا رقم هم نه ده چې بالکل لکه بعضې چې وایي بې اصله ده. خو ما درته وویل په دغه شپه باندې هم الله ته خپل خواست د خپل راتلونکي ژوند په باره کې، د کاروبار په باره کې، د صحت په باره کې، د نکاح په باره کې، د مرګ په باره کې، د ژوند په باره کې، د الله د تبارک وتعالی د عباداتو د توانو د طاقت په باره کې خدای ته خواست وکړي. هېڅ لرې خبره نه ده. الله پاک جل جلاله کېدای شي زما استاد دغه دعا په وجه باندې الله پاک جل جلاله زموږ په تقدیر کې بدلون راولي. ما درته وویل حدیث دی چې په تقدیر کې په قضا او فیصله کې هېڅ شی بدلون نشي راوستلی، یوازې دعا راوستلی شي. نو که موږ خدای ته خواست وکړو وژاړو هېڅ پده نه ده، او هېڅ لرې هم نه ده چې الله پاک جل جلاله دې هم زموږ مغفرت وکړي، او هم د الله پاک جل جلاله زما او ستا په مال او په رزقو او د الله د اطاعت لاندې ژوند کې برکت راواچي.